الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد د روزمره ژوند د آدابو چې کومه سلسله مونږ شروع کړې وه نو په هغې کې مونږ تر اوسه پورې د آداب د مسجد آداب شروع کړو او د مسجد د آدابو نه مونږ درې آداب مخکې ویلي دي. اولنی ادب دا چې کله مونږ مسجد ته ځو نو په لاره باندې هغه کلمات وایو کم کلمات چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه ثابت دي او په هغې کې زمونږ دپاره دعا ده. اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعلني نورا. دغه شان چې کله مونږه مسجد ته ځو په لاره باندې یا په مسجد کې دننه نو د تلو انداز زمونږه دا د وقاري د سکوني په قلاري په اطمیناني منډې نه وهو غوبل نه جوړو بلکې په قلاره ځو په اطمینان سره او په وقار سره. دا به هلو کېږي چې کله مونږه په احتیاط سره د وخت نه مخکې ځان تیار کړو او مسجد ته ځو. دغه شان دریم ادب داو چې کله مونږه جمعات ته لاړ شو نو په داخلېدو سره هم دعا وایو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. او بیا د جمعات نه په راوتو سره هم دعا غواړو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك. تر اوسه پورې مونږه دا درې آداب د مساجد ویلي دي. د مساجدو څلورم ادب دا دی چې مونږه مسجد ته داخلیږو نو خیخ په وړاندې کوو او چې کله د مسجد نه راوځو نو ګسخ په وړاندې کوو. په دې سلسله کې امام حاکم رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کړی دی د انس ابن مالک رضی الله عنه اثر دی. د انس رضی الله عنه قول دی. انس رضی الله عنه فرمایي چې د سنت ندی دا خبره چې کله ته جمعات ته داخلیږي نو خپل خیخ په مخ کې او چې کله د جمعات نه راوځي نو ګسخ په وړاندې کې چې مونږ د دې ادبوم خیال ساتو او په اهتمام سره په نیت سره جمعات ته ځو په غفلت کې په بې پروایۍ په طور باندې ځو.